طالبانو مولوي مهدي د ایران سرحد کې نیولی او اعدام کړی دی. هرات کې سیمه ییزې سرچینې تاییدوي چې مولوي مهدي مجاهد په هرات کې لومړی د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته ووژل شو. سرچینې هشتوب ورځپاڼې ته تاییدوي چې د طالبانو ناراضي قماندان مولوي مهدي مجاهد چهارشنبه د زمري پر 26 نیټه د هرات په کهسان ولسوالۍ کې په 3 کمانه کنډک کې نیول شوی او وروسته اعدام شوی دی. د سرچینو په وینا مولوي مهدي مجاهد ایران ته د سفر نیت درلود چې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د طالبانو استخباراتي چارواکو له هغه یو انځور هم خپور کړی دی. تر اوسه روښانه نه ده چې دغه انځور د مولوي مهدي دی که نه. د طالبانو د دفاع وزارت هم وایي چې د دې ډلې سرحدي ځواکونو مولوي مهدي د ایران او افغانستان په پوله کې وژلی دی. مولوي مهدي په سرپل ولایت کې د طالبانو قوماندان چې کابل کې د طالب مشرانو له پریکړو سره له مخالفت وروسته بلخاب ته ولاړ او د طالبانو له برید وروسته له دغې ډلې سره وجنګېد، خو ماته یې وخوړه او له سیمې څخه ولاړ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مرا سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.